إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك فإخلاص درود شريف هو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه دیر محترم مکرم عزت معاب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم 400 پڑھانگ اوڑیر و غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما د دوڑو جہان و خوشحالے کامیابے او کامرانے نصیب کدڑد اخلاص آمین آمین گلنو ماستاسو دا مخی دا اللہ جل جلالہ دا اغا منزل کتابنا چکم کتاب پسرور کونین تائیداری حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بانے نازل کرد کتاب دے داغی نمی سیصد آیات مبارکہ ستاسو دمخ کی تلاوت کرے اور پسیمی بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات بابرکات دا مبارک و احادیثونا سرپیو حدیث تبرکن تلاوت کردے دے اللہ دے زمونگا استاسو دا ٹولو پہ عمل نصیب کی آمین ابل جمع مونگا دا حضور مبارک دا صحابہ کرام و تذکرے کردے وی شاء اللہ تعالی جل جلالہ فرمائی چی زد صحابوں نرزیم و صحابہ کرام زمان رضا دی سبحان اللہ نو بس جملہ دا اللہ تعالی دا قرآن عظیم مبارک بہترین نسخہ دا چھ زد آگی نرزیم آگی زمان رضا دی لگ بے اگونو چھ اسی بھی سکنا سچل شوی دی نو بیا رضا شوی دی نمبر خدا دا چی دی پا اللہ باندے او دا مدینی پا جانان ایمانو نہ روڑی یو خدا شرف صحابو تا حاصل لی او دوین شرف دا حاصل لی چی دی دا مدینی منوری دا جانان پا محبت باندے دون قربانے ورکڑی دی دا
الله په مینا د نبی په مینا چې د هغه خبر ثانی به پیدا نکي دونه قربانې دغه صحابه کرام مبارکان ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه معظمه کې د نبوت اعلان وکړ چې زه نبی ما نو سخت فضا وا دونه خلق مخالفو کنا چې چا د الله تعالی نوم کولو نشو اغشتي د الله تعالی جل جلاله نوم شا په زور نشو اغشتي چې چا به د الله نوم واغستو ډېر لوی تکلیفونه باغی ته ملاوېد چې کله حضور سلام اعلان وکړ ابل جمعه ما تذکره کړو خو بعضې مرګرو سم دغه تمنا و چې د جمعې په ورځ باندې هغه مرګري غیر حاضر شوی به هر تقدیر هغه مرګري اوس هم په هغه محبت کې دي الله یې د ټولو دا محبت قبول کړي آمین نو په یمن او په شام علاقه کې ابو ذر غفاری مبارک خپل ورور ته وی ته لاړ شه مکې معظمې ته چې دا چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده حال معلوم کا مکی معظمی مبارکی تراغی خدای خودی مونگا و تاسم طول بوزی کنا دا سونا مرگری شی پا محبت رازی روزم لنڈی دی او ار سڑی ما تا پتا دا چی دار سڑی دو نا کارون دی چی دیتا طول راغون کری خدا غیب وجود اگا خپل کارون اخواکی او دلتا دا حضور منی لزان را رسی ټولو له خدای ډیر خیر او برکت ورکړي امين ټول مرګري دی الله ډیر خوشاله کړي ما تو ګورې جی ابو ذر غفاری مبارک ورور ته وی تلار شاه حال معلوم ک چې خبره څنګه ده ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مبارک سرور کونه محمد رسول الله لگ پہ اخلاص بانے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دپارا دا خپل رور مکی معظمی ترولی گلو او چکلی دا مدینی منوری دا جانان سر ملاقات شلو دا سرور کونین مبارک دا مبارک مخ مبارکی ولید لو پودوها مخو پواللیل مبارک ظلفو بانی نظر شلو داغی اخلاق اوکت داغی کردار اوکت داغی زبان اوکت پستجب والا اللہ تعالیٰ ورکڑیوا دا سے قرآن کریم مبارکی تھی وورید دا صحابی مبارک دا قرآن کریم تلاوت ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن دما دا مرگی و تا دون جذبه کی شمالا دغنی ویلی دی زمان مخ کی سبحان اللہ ہوئی موقعی پا مناسبت اشارے سرکاروں کے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الک قرآن خون کئی
قرآن عظیم اوریدل خوان کئی پا صحابو باندې حضور مبارک اے پیغمبر پاک تلاوت کو صحابو اورید پا بہتا دا خدای مہربانی نه دا چی مونگلی ام دقا مین راکلی دا طول محبت زمونگ استاس ام دقا نچون ام دقا دی قرآن اوریدا دا حضور مبارک دا خلی مبارکینا قلو راشے قرآن کریم مبارک داسی مبارک کلام دی چی دا تورات شریف دا زبور شریف دا انجیل شریف دا صحیفو دا یو کتاب تلاوت اللہ نا دکڑے خوش کل دا قرآن کریم دا تلاوت مقرآ گڑے دا تمام دنیا نظر کا لڑوان دے سرور کھونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے وی دا تمامی دنیا نظر کا لڑوانے اللہ پخبر شان لائق دا قرآن کریم دا سورہ طه دا سورہ یاسین تلاوت کولو آئے ہائے ہائے دادا سے بختور کتاب دے چھ فرشتو دا سے اوردو اللہ تلاوت کا واہ 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 چھ سونا خون بے کری اللہ جل جلالو بخبل شان لائق تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم کل تلاوت کی طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يغشى فرشتو چی وورد کنا دون اخوانی ورک خدای توی خدای سونا بختور بی چی دا قرآن با پی نازلی چو سوک بختوری سبحان اللہ ہوئے ذکر سبحان اللہ ویل دا بختورو کا سپیرہ کسان منوی سپیرو کو دا مخی طول سپیری تاسو نه یادو تاسو خو بختور یې ګورې دا هغه کسان یادو چې هغوی ناشنا دي دې سره که موږ کله کسانو ته وایو چې سبحان الله ووایې دا تندي داسې رابرن کې ته به وایږي نه ما خپل نوم وایي چې زما د زنده‌باد چغه ووخې نه 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 دا د الله د پاکې اواز در باندې کوم د سبحان الله معنا دا ده چې پاک دی الله د هر عیب نه او که موږ ته ونه وایو که نه داونی دا شنی شنی چی پاتی دی علماء کرام فرمائی چی دا شنی پاتی دی وی دا ولی پاتی دی بیدار شے وی دا شنی شنی اونی دا اللہ تعالی حمد و ثنا بیانی دا اللہ تسبیحات بیانی او کدی اونو دا اللہ تسبیحات پریخ بس کسو تا پکار شوی تبری و پس راغشتی مخی سرے منڈنو باسی دا اللہ دا ذکر برکت دارے چکم اونو دا اللہ ذکر پریدی یو باغو چیگی یو باغی نشینوال ختمیگی امام شافی مبارک فرمائی کمی بچ تسکی او دا رنی دی تا تند ماتی وی دا ذکر خوگی دی چی دا دا اللہ ذکر کئی او چکل چڑاخی اونی وہ پیوزے کی او دا شین پلستری اونی وہ بوئی کر ڈڈوزی کئی وی دی ابو دا اللہ ذکر پری خو دے دے صفا خبر ہے کہ کم بندن دا اللہ ذکر کی دا ٹول مخو دا اندامون تر و تازی اللہ دی زمانگو استاسو دا اللہ دا نوم سرا او دا قرآن کریم مبارک سرا محبت و من نصیب ازی گلنو دی دوران کی دا مدینی منوری دی جانان مبارک نے دا قرآن زی مبارک آیات نوری دا قرآن کریم مبارکی تیوری دلو کون ترال لو ابو ذری غفاری مبارک ورتویرو را سنگ پیغمبرو سنگ انسانو وتویرو را زبی سنگ وسب بیان کما
زشکل ورغلم او ما داغ چهری تو کتلا اس پوری زمارور زماستر گدا سے انسان لالی دلے نلے دویم دادا دا جبن مدا سے اخلاق مبارکہ دا سے مزیدار خبری ووری دلے شما دبل چان ندی کتلے و زمارور ابو ذر غفاری مبارکہ دس کلام میں تیوری دلو چھے دے انسان کلام نہ دے دے انسان خبری ندی وی دا چا خبری دی نو دیورتوی اللہ